السلام علیکم ګرانو محترمو لیدونکو د دویچ میټ ابراهیم یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. رب دې وکړي چې روغ خوښ او خوشحاله یاست. همدارنګه په همدې نن درس کې به ځینې سوالیه جملې ولرو چې هغه په wohin سره شروع شوي، یعنی wohin یعنی چیرته، یو ډیسټینیشن ده، ته یو هغه ته یعنی ځې. نو دلته سوالونه او همدارنګه د هغوی مربوط ځوابونه ورکړل شوي دي. زه یې ورسره د پښتو ترجمه هم وایم. نو wohin gehst du heute Abend؟ wohin gehst du heute Abend معنا چیرته ته ځې نن مازدیګر یا نن ماښام. سوالیه جواب یې ده Ich gehe heute Abend ins Kino. Ich gehe heute Abend ins Kino. زه ځم نن ورځ یا نن ماښام چیرته ins Kino یعنی سینما ته ځمه. کینو سینما ته ویل کیږي. دویمه پوښتنه wohin fährst du in den Ferien؟ یعنی چیرته ته سفر کوي په رخصتیو کې. Ich fahre in den Ferien ans Meer. زه یعنی سفر کوم یا ځمه په رخصتي کې سیند یا سمندر ته. یعنی تو په رخصتیو کې چیرته ځې؟ کله چې رخصتي ولرې څه کوې؟ Ich fahre in den Ferien ans Meer. بله پوښتنه wohin fliegst du in deinem nächsten Urlaub؟ چیرته ته ځې یا سفر کوې د تا په راتلونکي رخصتیو کې. urlaub هم رخصتي ته ویل کیږي. Ich fliege in meinem nächsten Urlaub nach Spanien. زه پرواز کوم یا ځمه زما په راتلونکي رخصتي کې هسپانیې ته. شپانین هسپانیې ته یا سپین ته ویل کیږي. بله پوښتنه wohin ziehst du nach deinem Studium؟ یعنی ته چیرته د اوسېدلو ځای تبدیلوي یا تغییر کوي د تا د زده کړو نه. یعنی کله چې ستا زده کړې پای ته ورسېږي ته چیرته یعنی د اوسېدلو ځای تغییروي یا هغه ځای ته ځې. Ich ziehe nach meinem Studium in eine andere Stadt. زه تبدیلیږم یا خپل ځای تبدیلوم زما د زده کړو نه وروسته بل ښار ته. یعنی زما د زده کړو نه وروسته زه بل ښار ته تبدیلیږم یعنی هلته اوسیږم. بله پوښتنه لرو wohin führt diese Straße؟ یعنی همدا روډ یا همدا سړک یا همدا کوڅه چیرته غځېدلې ده. Diese Straße führt zum Stadtzentrum. یعنی همدا روډ، همدا سړک، همدا کوڅه د ښار مرکز ته غځېدلی. Stadtzentrum یعنی هماغه د ښار مرکزي برخې ته ویل کیږي. بله پوښتنه wohin gehst du nach der Arbeit؟ سوالیه wohin gehst du nach der Arbeit؟ یعنی چیرته ته ځې وروسته ستا د کار نه. د تا د کار نه وروسته چیرته ځې؟ nach der Arbeit gehe ich zum Sport. وروسته له کار نه زه ځمه سپورت کولو ته، سپورت ته، تمرین ته. بله پوښتنه wohin gehst du wenn du einkaufen möchtest؟ یعنی چیرته ته ځې کله چې تو غواړې چې شاپینګ وکوې. einkaufen یعنی شاپینګ یا اخیستل، یو څه واخلې. wenn ich einkaufen möchte کله چې زه کوم شاپینګ وغواړم یا غواړم چې څه واخلم gehe ich ins Einkaufszentrum. نو زه د خرڅولو مرکز یا هغه شاپینګ مال هغه سنټر ته ځم چیرته پلورل کیږي. بله پوښتنه اخري پوښتنه wohin gehst du dich zu erholen؟ یعنی چیرته ته ځې کله چې تو خپل ځان یعنی ریکور کوي، خپل ځان ته استراحت ورکوي چې غواړې څه استراحت ترلاسه کړې. ځواب mich zu erholen یعنی د دې لپاره چې خپل ځان ته استراحت وبخښم یعنی خپل ځان آرام کړم، یو څه استراحت وکوم. gehe ich gerne in die Natur یعنی ځمه زه زما په خوښه سره چیرته؟ محیط ته یا نیچر طبیعت ته ځمه. چیرته چې طبیعت وي، ونې وي، ګلان وي،
هغه ځای ته ځمه ناټوفه. نو دلته وهن باندې هغه سوالی شروع شوی ولې تاسو هم دلته په هایلایټ کې وینئ هغه هایلایټ چې شوی ده هغه پوښتنه په وهن باندې شروع شوې ده او ورپسې مربوطي ځوابونه دي. دا د همدې درس پای په پای کې زموږ چینل دویچ میټ ابراهیم د سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه تاسو اوس کولی شئ چې زموږ د یوټیوب چینل په واتساپ ګروپ کې چې لینک یې زه په ډسکرپشن یا د تشریح په برخه کې د سره شریکوم تاسو کولی شئ چې هغه لینک په واسطه باندې د همدې چینل په واتساپ ګروپ کې هم ګډون وکوئ تر څو ټولو معلوماتو ته په وخت لاسرسی ولرئ. که کتابونه وي نوټونه یا هغه د درسونو لینکونه نو هلته ریکویسټ وکوئ هغه سره جوین سئ. نو تر بیا درس پورې ښې چارې د الله په امان.